بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اوایا زه پناه غواړم د انسانانو د رب، د انسانانو د بادشاه، د انسانانو د حقيقي معبود، داغه وسوسه اچونکو د شرنا چې بار بار واپس راځي، چې د خلکو په زړونو کې وسوسه اچوي، خوا کو هغه د پیریانو نوي او که د انسانانو نه.